دغه رنګ د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای کوم انسان چې دا غواړي چې جنت ته داخل شي او د جهنم نه بچ، نو دا دي سو کې من حب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه. کوم انسان چې دا غواړي چې زری د اور د جهنم نه بچ کړل شي او زه د جنت ته داخل کړل شم، دا د هر چا خوخه د زموږ د ټولو الله رب العالمین دې موږ ټول د اور نه بچ کی، الله دې موږ ټول جنت ته داخل کی. د الله نبی فرمایي دې د پاره سوکا فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. اول نمبر خبر دادا چې دله دې مرګ په داسې حال کې راشي، غواړي د اور نه بچم، غواړي جنت ته لاړ شم، مرګ دې درله په داسې حال کې راشي چې دې په الله باندې ایمان لرونکي او په قیامت الله باندې ایمان دې هغه توحید شرک مکوا او د الله صحیح بندگی او عبادت او کچ کوم در باندې فرض ده. د ایمان بالله تقاضا ده. الله چې کوم شی حلال کړي حلال وګڼي، چې حرام کړي حرام وګڼي. او دغه قیامت باندې به ایمان ساتي چې ورځ را روانه ده، ځکه چې نن سکوم او سویم د دې حساب به ورکوم د قیامت په ورځ باندې او د رب العالمین مخې ته زو درېګم یوم یقوم الناس لرب العالمین. او بیا د الله نبی فرمایي وای خلق سره دي داسې رویه وکي لکه څنګه چې دی غواړي چې ما سره دي خلق داسې رویه وکي، زه غواړم ما سره خلق خره رویه وکي، تم د خلق سره خره رویه وکي. نو دا انسان دا وی جنتی صفت دی بده کې. دا صفات چې کله انسان کې راشي دی به ضروري انسان نه جوړي. دویم زما محترم ورونو خیرخواهی. خیرخواهی څه ته وایي؟ یعنی زما په زړه کې دا جذبه ده چې زه تا ته خیر در ورسوم، ستا په زړه کې دا جذبه ده چې ته ما ته خیر را ورسې. ټول مسلمانان د یو بل خیر خواهان شي. اوس موږ کوشش کوو چې زه بل له ضرر ورکوم او بل کوشش دا کوي چې ما له ضرر راکړي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغما او ما سره وی بیعت کو بدی باندې وی راته او فرمایل د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې ما سره بیعت بدی باندې وکا چې تب ګوره د هر مسلمان سره خیر خواهی کې. جرير ابن عبد الله البجلي رضی الله تعالی عنه فرمایي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ما د نبی علیہ السلام سره بیعت کو بدی چې زه به د منځونو پابندي کوم، 15 وخت منځ فرایض، او زه به زکات ورکوم، او بل به زه د هر مسلمان خیر خواهی کوم. په دې مو سره بیعت کړل. او دا هغه صحابي دی چې یو کس په اس خرڅ ک او مونږ خو له کله ګریټ نورم کم کا اسی په خرڅو الکه وې دا خو چې کم دی هغه ته د 200 دی، دوه ته له 200 ماته نخ کاری 300 دور لریټ سیوا کولټه یره دا ستاس خو د 400 دی، به ورته دا خو د 500 دی، به ویل دا خو د 600 دی، 800 ته په ورسو. سړی حیران دی لکه عجیب سړی زما د سودا ریټ دی سیوا کوي لګیا. وې دا دی ولې دا سکار وکړه؟ ورته حیران شو. خلک خدا سي نه کوي عام طور، خلک خو چې وسړی ریټ وي بل ورته وي گا کوئی کمه کا یار لګ نو ته گا کې او تا ریټ سیوا کړو. هغه یاره زه د یو خبرې نه یریږم، ما د نبی علیہ السلام سره یو لوس کړو، بیعت می کړو په دې خبره چې زه به د منځ پابندي کوم، زه به زکات ورکوم، او بل به زدار مسلمان خیر خوای کوم. استاد یاسته چې ما قتل دا ما ته ډیر مزیدار ښکارېده، دا ریټ دومره نه لکه تا چې څومره کم ویلو. نو دی وجه ما ویل سینه د الله د نبی سره قیامت کې ملاو شمه او راته وی چې ښا تا زما سره هغه کم لوس کړو لکه هغه لوس دی به پرېخو او الله مې راګیر کې به خیانتونه کوي. نبی علیہ السلام مخې ته شرمېدل بیا ودرېګم. نبی علیہ السلام عالم الغیب نه دی خو الله تعالی خو سره حساب کوي کنه. نو نبی علیہ السلام و چې خالق تا زمانه بعد ګور الله پاک ذلیل کړی دا کارونه دي کول، مسلمانانو سره خیانتونه کول، دوکې دي کول، مسلمان ته ضرر ورکو. اوس دا خبرې صرف په کتابونو په قصو کې پرته دي. هر سړی ز اول او بل بیا ورپسې موږ دا غواړو چې یاره یو سیز دی هغه د 500 لکه دی دا به څنګه ماته په 10 لکه میلاو شي. او چې کدا کار مې وکړو یو سړی دی ساده غوندې او ما دوکه کړم بیا موږ وایي سړی مې له پاو کې والې دی وای دا موږ د ځان توره ګڼو لکه توره مې چې وکړله دا توره نه ده، دا یو نقصان وکړلو. بل مسلمان خیر خواهی په زړه کې وساته، خپل فایده مو وساته، خو بل مسلمان خیر خواهی په زړه کې وساته. دا کار مکوه.